محمود غزنوي رحمت الله علیه دوت رحمت الله علیه زکویم چې سید بادشاہ او د کمال بادشاہي یې کړې ده سومانات یې فتح کړې د دنیا علاقې یې فتح کړې دي د هغه غلام دی ایاز غلام دی ایاز مشهور تاریخي خبره ده د به ورسره ډېره مینه کوله د وزیرانو نه یې ورسره زیاته مینه کوله د مشیرانو نه یې ورسره زیاته مینه کوله د بچو په شانته به ایاز ساته نو یاد ساته چې چا سره د بادشاه مینه شي دا نور سره خاصت پیدا کی هغه وی چې یاره دا دی ډېر خوښ دی خو مونږ خو هغه څه ډیوټي کوو چې دی کم ډیوټي کوي مونږ خو اصیلان وي دا خو مرایي وو زما پلار خو اصیل و د پلار خو مرایي وو لیکن محمود غزنوي به د هغه انتهایي قدر کوو خیال به یې وله ساته او څه جامې به یې چې ایازه ګورې چې دربار ته راځې شاهي جوړه باچی باقاعده د بیت المال نه مقرر تنخواه مقرر شاهي جوړه کې به راته ایازه چې راځې ګورې زما مجلس ته شاهي دربار ته نو تاج به دې په سر او تاج کې به دې ملغلرې لګېدلې او تاج کې به دې هیرې لګېدلې او جواهرات به لګېدلې او یاقوت او مرجان به لګېدلې او جوړه به دې شاهي جوړی قیمتي اعلی او نور چې شاهي کم لباس دی ګورې ته به هغه اچې دا اډرو د محمود غزنوي ایاز چې به کله دربار ته راته نو په دغه شان کې به راته نو وزیران نورو پله دغه شو یا خدای پاکه سړی خو غلام دی او دور عزت یې ورکړی چې ځان نه جدا کوي داسې عزت یې وله ورکړو موږ ځان له په خپله جامې یې جوړې اخلو دته سرکاري جوړه میله ده زمونږ داسې تاج نشته مونږ وزیران مشیران یو لکه دته چې کوم تاج په سر دی څومره قیمتي تاج او قیمتي هیرې او قیمتي جواهرات دا پې څنګه خدای دا بادشاه دغه کړی دی مهربانه کړی دی الله بیا اخوانانو حسد ډېر خطرناک شی دی ګورئ نبی علیہ السلام مبارک فرمایي د چا په زړه کې چې بل مسلمان ته حسدي د عرفات په میدان کې هم خدای نه بخي د چا په زړه کې چې مسلمان ته حسدي د لیلة القدر هغه خاص وخت چې الله د هر چا دعا پکې قبلوي دغې وخت کې د دې سپېره دوام نه قبلېږي ولې نه قبلېږي عزت د الله په لاس کې دی عزت خدای ورکوي دله خو د عزت خدای ورکو ته وایې دا ولې نو ته په خدای اعتراض کوې نامال خدای ورکوي عزت خدای ورکوي دا حسن خدای ورکوي بچی خدای ورکوي علم خدای ورکوي خاني خدای ورکوي موټر خدای ورکوي کارخانه خدای ورکوي نو ستا له ولې سوځي ولې خفه کېږي دا ولې نو دا تا په خدای اعتراض وکړه او العیاذ بالله تا ته په دې خپل سپېره عقل کې خدای بې انصافه ښکاري العیاذ بالله خدای خدا سړي له خدا مال او د عزت نو پکار نو څه مطلب چې خدای بې انصافي کړې تا ته خدای ناپویه ښکاري العیاذ بالله چې زه پوهېمه د دله دا نعمت نو پکار خدای نو پکار وله نو تا ته خدای ناپویه ښکاري بې انصافه راته ښکاري په خدای اعتراض کې دا ډېر خطرناک شی دی حسد ټول وزیران مشیران دا د ده غیبت کوي چې دې راشه وګوره غلام ته بادشاه دی خو قمقل سړی دی ساده سړی دی غلام له دونه مرتبه ورکړه شاهي جوړې ته ګوره او د شاهي لباس ته ګوره تاج ته ګوره د هیرو جواهراتو ته ګوره بادشاه یو ځله په دې پوه شو چې دا وزیران خو د سره حسد کوي نو بادشاه خپل وینځې او خپل ټول نوکران شاهي دربار کې کېنول او اعلان یې وکړه ایازم کېنو وی چې نن تاسو څه غواړئ نو وایه زه درکوم چا به وایه بس زه خوشحاله یم نن چې څه غواړئ زه درکوم ګوره عقل هم ناشنا شی دی یو وزیر وی صاحب زما خو دومره لکه روپۍ پکار دي ورکړه بل وزیر پاس زما خو جي دا پلانکې وینځه ده ډېره مې خوښه ده تاسو په دربار کې دا ماته دم تاسو بل وی زما خو مکان پکار دی مکان ستا شو زما باغونه پکار دي دا تا باغونه شو بل وی زما ځمکه پکار ده ستا ځمکه شو بل وی صاحب ماله ترقي پکار ده ستا ترقي شو ټولو د دنیا مالونه او دولتونه غوښتل چې بادشاه نن خوشحاله دی یو شي هر چا له ورکړي چې څوک یې غواړي ایاز غلی خاموش چاته ولاړ دی لکه ایاز دنیا څیزونه دوی غوښتل خزانه لوټ شوه ته څه نه غواړې
وی صاحب زه چې کوم شی وغواړم رابېږي وی د خدای قمق ما خو یې لار وکړه هغه ته نه ګوري جایداد مې ورکړل بل ته نه ګوري باغونه مې ورکړل مربع مې ورکړې بل ته نه ګوري چې دومره څیزونه مې ورکړل خو ته وایې رابېږ کړې دروغ درته وایم وی صاحب هسې نه چې رایه نه کې تا په ما د دروغجن ګمان کې زه دروغ وایم رښتیا وایم وایه وی چې څه غواړم راکې راله او بلکل چې ته څه غواړې زه در کوم نو عیال د بادشاه په سر لاس کېښود محمود غزنوي وی زما ته پکار یې من څه بل پکار نو ما ته پکار یې ځکه خو مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه وی که ما له خدای جنت ته بوتلم او ما رب العالمین د جنت او د 2 رکعاتو مونځ اختیار کوي چې 2 رکعاته مونځ کې که جنت ته دی نو زه به 2 رکعاته مونځ غوره کړم خو جنت به غوره نه کړم لکه دا څه وی دا مونځ خو خلک جنت نه کوي دا دونه چې دا ټول عمر مونځونه خلک څه نه کوي خو دې لکه چې ما د جنت ویلی شي وی نه 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 په جنت زه خوشحالېږم په جنت به زه ځان والمه په 2 رکعاتو به الله والم الله به خوشحاله شي خو چې الله خوشحاله شو بیا جنتونه پکې څه دي د هوښیار انسان یې نو عیال د هغه په سر لاس کېښود وی رمه ته پکار یې زه اوس وایه نو بادشاه ټولو ته مخ ور والو وی تاسو هسې د سره حسد کوئ هم لیدل تاسو مالونه خوښو وینځه غلامان هم خوښو ما کې هم غرض نو د ما خلانم برباد کوته شم کړه د مال دولت نه دی پکار صرف دې پکار دی لیکن هغې خلکو په حسد باندې نه ختمېده بیا به هم د غیبتونه کول او حسدونه به یې کول نو یو ځل دا او محمود ته خو پته و محمود غزنوي ته چې آیات د کومې قبیلې سره یې یو ځل چې مجلس کله چوټي شو برخاست شو نو ایاز لال خپل کور ته او بادشاه نورو وزیرانو ته د ده نه پټ اطلاع وکړه چې تاسو کښېنئ تاسو ضروري خبره ده ایاز خو لاړ رخصت شو او مشیران او وزیران یې ټول ایثار کړل چې لږ ساعت تېر شو نو مشیران او وزیرانو ته وایي راځئ چې ځو صاحب چېرته ځو وایي ما پسې راځئ نو نیغې د ایاز په کور ور دننه کړه بادشاه ته خو ټیم معلوم و هغه ته خپل غلام معلوم دی خپل نوکر معلوم دی وی اوس مخامخ ایاز ته ګوره ګیرځی نه ورته ګوره تماشه کوي چې دی څه کوي نو ایاز څه چل وکړه ایاز دغه شاهي جوړه لر کړه ای بدله کړه فورا تاج یې هم لر کړه جواهرات او هیرې چې څومره لرې کړې او د غلامۍ هغه زړې جامې یې واچولې کوم وخت کې چې دی غلام او کم کمیس پرتوب به یې غوسته هغه کمیس پرتوب یې ور واچو ځان ته او هغه سخا ټوپۍ چې د غلامۍ په وخت کې وه سخا ټوپۍ په سر کړه او هغه سخا څپلۍ چې د غلامۍ په وخت کې شلېدلې وې هغه یې واچولې او هغه سخا جامې چې ټوکلو ټوکلو والا وې او سخا څادر ټوکلو ټوکلو والا هغه یې ځان نه تو کړو اینې ته مخامخ ودرېده اینې ته او څه وایي عیال قدر خود بشناس عیاده خپل ځان ته وګوره یې څه شی ځان ته وګوره څه شی دا کوم څیزونه چې دي او دا خلک راته پسخېږي دا خو د بادشاهي عزت دی چې ما لی راکړی دی په حقیقت کې په دقه شی چې دا شیشه کې د کوم ځان ښکاري ایاز قدر خود بشناس خپل قدر په خپله وپېژنه دقه شی چې دا شیشه کې درته کوم ځان ښکاري دا نور خو د بادشاه د طرف نه عارضي څیزونه دي بادشاه راکړي جناب که څوک پې سوچ وکړو مطلب څه شو مطلب دا که نن بادشاه غصه شو او چې تاجو غورځوه دقه ټوپۍ به مې په سر وي که نن بادشاه غصه شو چې ښه لرې که دا شاهي جوړه دا به اچومه که نن بادشاه غصه شو چې دا قیمتي سپلی وغیره دا د لرې که وغورځوه نو دا به اچومه او کلن بادشاہ غصه شو چې دا قیمتي صادر د ځان نه لرې کا نو دا ټوکړو والا بچو نو ایازه ګورې دقه شی ښه دا نور څیزونه د بادشاه د طرف نه دي که خوښې وي خو وي به وکړي نو وا به اخلي نو اوس به مونږ د خپل مقصد لم راجو مونږ څه څیزونه یو وایا اول څه دي اخر څه دي او خېټه کې کوم ډیران پروت دی دا باقي حسن دا باقي جمال دا باقي عزت دا باقي جامه دا باقي بچی دا باقي دولت
دا خدا خدای د طرف نه دي نو که وی غواړي نن نو نن یې مغشتي شم اقصې د بلو کدو بم پرېږدي داسې ده که نه ده چې وغواړي به چې بني بیا وڅه کې چې وغواړي نو سپلی به دې وي خو نه به شي پخپو کولی خپې به دې پالج ووایي پرتې به یې بوټان خو بوټان به نه شي پخپو کولی چې وغواړي نو پټکې به دې مني چې وغواړي نو دا خښته جامې به دې مني او چې وغواړي نو په داسې بیمارۍ به دې رنځور کړي چې بیا به د هغه خښته مخ نه چیپړه توری جوړه شي ښکلې مخ نه به دې چیپړه توری جوړه شي نو بیا څه کې خښته وجود دی هغه دې چیپړ شي چیپړ هغه ښکلی حسن دی دی هغه لاړ چې خلک نه وایي یاده جي چې دې ځوان و که نه څومره خښته او څومره ښکلی او چې ناجوړه پروت یو څوک ورشي څنګه خښته ځواني وه ورشه وګوره اوس پې هم نه پېژنې هلکه وایي داسې که نه وایي ایاد قدری خود بشناس قدری خود بشناس ایاد خپل قدر وپېژنې شیشه کې چې کوم ښکاري ګورې دغې او دا زیاتي څیزونه خو د بادشاه را طرف نه دي په سکنډونو کې اخېستي شي بیا به هم دقه جامه کې ګرځي دقسې به مونږ ځان ته وګورو چې دا څومره عزتونه دي که د مال دی او که د بچو دی او که د دولت دی او که د ښځو دی او که د کارخانې دی او که د موټر دی چا را کړی دی الله امانت دی د الله د طرف نه نو چې د الله را طرف نه امانت شو چې غواړي زما قسم په خدای په نیمه شپه کې بیا د نوالي سار کې پاسې سپری اقا اصل ته ووایه نو موږ هم دقه ټکې به وایو چې ای فلانکې زه به ځان یاد کړم ځان به یاد کړم تا نه یادوم ای فلانکې ای مولا قدر خود بشناس هېڅ شی نه خپل ځان په خپله وپېژنه ځان کې عجیزي پیدا کړه خپل اصل ته وګوره هېڅ بند نه ټیک ټاک به ګرځئ حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فوج ورسره دی امیر المؤمنین دی جناب وی دبدبه د وروب دی او د مکې مکرمې نه بار لاړ نو په یو غر ودرېده لښکر ورسره دی نیغ ودرېد خلک هم ودرېدل چې دا امیر المؤمنین څه کوي ولاړ دی هغه خوړ ته هغه وادي ته لاندې نیغ نیغ ګوري صاحب څنګه ودرېدی څه چل شوی دی مار دی د پاسه در باندې او شال میدان دی او غر دی تاسو په سفر روان یې ولې ودرېدی وی عمر ته یو زړه خبره یاده شوه وی دا غر او دا وادي وه دې کې به موخان سرولو سپلی به مې نه وي سرمن به مې پو پورې تړلې وه سپلی به نه وي جامې به نه وي یو لنګ به مې والو نو وی ماله د اوښانو د سرولو چل سم نه راته نو نورو خلکو چې به اوښان د شپې کور ته بوتله نو ماله به ما به بوتلم نار به نو پلار به راته غوسه شو او راته به وی ای عمره تا نه به څنګه سړی جوړېږي د اوښانو د سرولو په چل هم نه پوهېږي د اوښانو د سرولو په چل نه پوهېږي تا نه به سړی څنګه جوړېږي ورشه د خلکو بچي اوښان بوځي او څاروی راولي او ته نار بوځي او نار یې راولي نو د اوښانو د سرولو په چل هم نه پوهېږي الله ای عمره دا خپل ګریوان یې دقسې ونیوه ای عمره اقه اوښانو سرولو والا کسې ګورئ هغه اوښانو سرولو والا طاله به پلار پیغور درکو چې د اوښانو په سرولو نه پوهېږي عمره اوس درته خلک امیر المؤمنین وایي اوس درته خلک خلیفة رسول الله وایي چې د پیغمبر خلیفه او د مسلمانانو امیر عمره دا ستا کمال نه دی دا د الله او د رسول الله مبارک برکت دی یعنې تاله خو د اوښانو سرولو چلم نه راته او چې کله مصر فتح شو مصر قافله روانه ده مصر ته او د مصر بادشاه حضرت ابو عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه دی مصر فتح شو قافله روانه ده غلام ورسره دی یو اوښ د ده او د غلام په شریکه دی اوښان کم دي او خلک ډېر دي غلام یې وی ما سره یې تړه کړې وه چې دونه مزل به زه کوم بیا به ته برخیجې اوښ باندې زه به اوښ نیسم او بیا به زه کوزېږم ته به په اوښ کښېنې ما یې حضرت زه غلام یم او ته مې مولی سردار زه غلام یم او ته امیر المؤمنین بادشاه
زه غلام یم او ته د پیغمبر مبارک مضبوط صحابي شرم نه دی چې زه په اوښ ناست یم او تا پړي نیولي وی نه هېڅ شرم هم نه دی جی صاحب زه به هر څه چې کوم څه طریقه به جوړوم خو ته به د اوښ نه نه کوزېږې ما به پړي نیولي مدینې نه شامه پورې خیر دی که بالفرض زه ستړی کېدم قافله به دمه کوو زه به خیر دی بل چا سره نمبر بدلوم خو مهرباني کا خو شرم دی خلک به څه وایي وی خلق پریدا اللہ بسوئی خلق سکے خلق پریدا اللہ بسوئی دے سفر کی اس موت آیو برابری وی چه کلا عمر برا سور دے اخپل نیتارا لکوزی دا او ماتے خیجوش یس سیبا تا با پلی نیولی دا با برا ناسم خیجا کدا قیامت پر ازمانا اللہ تا پوسکی کہ عمر تم زما بندو دم زما بندو معزز سامعین د شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد ادریس صاحب په ښکلې او بهترین آواز باندې د اسلامي واقعاتو او مختلف بیانونو اورېدلو دپاره زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او ملګرو سره هم شیر کړئ عمر تعالی مې غلام جوړولی شو د پردې دنه مې بادشاه جوړولی شو دې مې ستا له لاس لاندې کړ دا دونه ظلم دې کولی کو اور حضور پاک فرمائی ممالککم اخوانکم سخ کل پیغمبر دے استاس غلامان وینزے نوکران لیبر دیالی مار کلاس فور داستا سرون دی اللہ داستا سرون دی اگر زمانہ کی غلامان دے زمانہ کی دا لاس لان دے جعلہم اللہ تحت ایدیکم دا اللہ ستا دا لاس لاندے روستی دی افسر نچکم ما تحت دی دا افسر لاندی دی کلاس فوق دا افسر لاندی دی دا لاندی کسان دا 5 سکیل او 7 سکیل والا 11 سکیل والا 14 سکیل دا 17 والا لاندی دی اگا 17 والا دا 18 او دا 19 والا لاندی دی اگا 18 او 19 والا دا گورنر او دا وزیر اعلی لاندی دی گورا دا ټول یو دا بل د پاسه دی نو څوک چې دا چا د لاس لاندې دی دا بره به ورسره ظلم نه کوي ستا د لاس لاندې چې کوم خلک دی جعلهم الله تحت ایدیکم دا ستا د قلم او د لاس لاندې دی نو چې هغه انسان چې بل د ضرور مسلمان د هغه د لاس لاندې شو نو چې ته څه خورې نو هغه له به ورکې ځان نه جدا به نه کېنې چې ته څه اغوندې په هغه به اغوندې او داسې کار به ورته نه سپارې چې د هغې غریب په وس کې نه د وس لاندې ډیوټي به پرې کړې ظلم به نه کې دیالي مار سره مزدور سره به ظلم نه کې کلاس فور سره به ظلم نه کې ما تحت ملازم سره به افسر ظلم به نه کوي جاتې به نه کوي دا خو خدای پاک تعالی رتبه درکړو دې درته لاس لاندې کړو ته هم خدای داسې جوړولی شو دل هم ستا په شان جوړولی شو نو ظلم به نه کوي دا د پیغمبر مبارک وینا ده نو صاحب اسم مزل به عمر کو امیر المؤمنین غلام به پړی نیولی او بیا به څه مزل عمر به پړی نیولی و د اوښې غلام به بره ناستو قافله مصر ته نږدې شوه چې مصر ته نږدې شوه اوس اتفاق دا ګوره چې دغه ځای کې د غلام د سورېدو نمبر راغی عمر زر د اوښ ودرو او ته ټوپ یې کړې غلام ته یې ویل خېجه ویل صاحبه بس خدای ته وګوره د مصر کورونه داسې ښکاري مخامخ او خلق ستا استقبال لروتی د مصر خلق د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یو دبدبه وجي یو روبو دنیا د استقبال لروتی ده نو چې داسې حالت کې ته وردنه وځي چې تا پړي نیولي او غلام بره ناست دي نو دا مونږ له شرم نه دی او ستا بېدتي نه ده شرم نه دی بېدتي نه ده خلک به څه وایي او مصر کې ټول عیسایان دي جي هغوی به څه وایي مونږ پورې به خاندي وی غلام به بره خېجه وایي خېجه ظلم به نه کوم اوس نمبر زما دی چې پړي ونیسم خلق با ارس وی او دی وی و چې د قیامت پر زما رب ماک د گریوان رونلی
ما او تا کې څه فرق دی؟ ته هم د خدای بنده او زه هم د خدای بنده. ته چې څه خورې زه هم خورم، څه فرق دی زما او تا؟ ته د آدم علیه السلام زوی، زه نه یم، زه نه یم او ته مې بل ځای نه خو نه یم. ګوره هغه عجوزي دا خو بیا لږ چې ما له خدای له منصب راکړی او تا له خدای له منصب نه یې راکړی، نور خو ما ته یو شي یو که نه، یو سرمن، یو غوښه، یو مطلب، یو شی برخې وی خېج او غلامه خو درو بیا د پړې نیولې دي. صاحب تماشې له خلک راغلي دي، استقبال له راغلي دي. عیسایان هم دي، عیسایانو سره خپل کتابونه دی، هغې کې ګوري، هغې کې د حضور پاک او د هغه د ملګرو صفتونه دي. دا پیغمبر مبارک د دویم خلیفه کم صفتونه دي ادا نه دي جی. امیر المؤمنین هم غلط دی چې هغه کم خلک پیژنده عمر هغې وي نه نه هغه نه دی دا چې پړې نیولې دی دغه امیر المؤمنین دی، دغه دی چې وی کتل کتابونه وی ټیک ده. او زمونږ په کتابونو کې یو صفت دام دی چې دی به د خپلو غلامانو نوکرانو عزت او قدر نه کوي. ومولیدل نو صاحبه چې ورسېدل گورنر هاوس ته، ابو عبیده بن الجراح چې کوم ځای کې دی، نو ستړی و دمه شو، وی لمبل. نو حضرت ابو عبیده رضی الله عنه ویله یو خشته جوړه راوړه، ځکه د عمر فاروق جامې شلېدلې وې او په کیجاوې کې چې کوزېده د اوښ په کیجاوه کې لږې نورې مشلېدې. نو کېناست هغې په ستن تر وګنډلې. نو ابو عبیده بن الجراح وله جوړه راوړه، وی حضرت اوس به دې گورنر هاوس ته دا دغه راځي، عیسایان راځي، اهل کتاب، او تا سره به ملاقات کوي. نو جامې دې شلېدلې دي او کیجاوه کې نوره هم وشلېدله، نو مهرباني وکړه دا جوړه واچوه. ورته وی دا کوم ځای وه؟ وی صاحب دا سرکاري جوړه ده که نه، سرکاري جوړه خو اجازت شته که نه تا دپاره؟ امیر المؤمنین دا واچو. وی سلی واچو؟ وی ډول دپاره. وی کفا بالایمان زینتن، وی د ایمان نه بهترین ډول بل نشته، ما کې د ایمان ډول قسم دی چې عیسایانو کتل ایمان دی راوړه. زمانو دا شیطان کې پیدا کا. اصل تاسو یو مثال در کوم چې تاسو په پیښه د غنم کمه دانه چې تا په دې لاس کې نیولې وي او صفا سوتره دا هیڅ فایده نه ورکوي، هسې به پرته یې. خو چې دا دانه په ځمکه کې ور واچوې او په ځمکه کې بیا جمدی پرته نو بیا څه فایده نه ورکوي. خو چې دا په ځمکه کې خاورې شي نو څه شی جوړېږي، بیا ترې بوټي جوړېږي. تر څو چې د غنم دا دانه په لاس کې پرتی، الماری کې پرتی، کندو کې پرتی، په ځمکه کې محفوظ پرتی، دې نه اسم نه جوړېږي. خو چې دا خاورې شي د دې نه خشته بوټی جوړ شي، بیا د دې نه سل او شپږ شلې دانې جوړې شي. د ګلاب یو پوټینې غوندې تخم، یو تخمي دانه چې لاس کې پرتی، هېڅ فایده نه ورکوي. دکان کې دا تخم پروتي، هېڅ فایده نه ورکوي. او که دغه تخم دې په ځمکه کې وکړه نو د نه ګل جوړېږي که دې نه جوړېږي. چې خاورې شي نو ګل کېږي به، دانه چې خاورې شي نو بوټی به نیسي. او تاله به کله فایده درکوي چې د میچن لاندې راشي او دا ډکرې ډکرې شي او دا زره زره شي، نو تاله به خیر لاله فایده درکوي. او چې روغه پرتی هېڅ فایده در نه درکوي. دقه رنګې انسان که دې بل مسلمان له فایده ورکول غواړي، دې بچو له فایده ورکول غواړي، او دې ځان له جنت او دنیا ښه کول غواړي، دې به ځان خورې کوي نو هله به د ده نه بوټی جوړېږي، دې به ځان خورې کوي د ده نه به هله ګل جوړېږي، دې نه بغیر کېږي نه. انداز هم دقه دی د انسان. مولانا قاسم نانوتوي رحمت الله علیه لوی عالم زمونږ د دارالعلوم دیوبند بانی دی، دارالعلوم دیوبند د جوړ کړی دی. لوی عالم و ډېر لوی شخصیت و. د نقلي علومو سره د عقلي علومو لوی مهارت یې لري، الله ولې وجیبه علم ورکړی. د مولانا محمود الحسن صاحب شیخ الهند صاحب استاد
او چې دا څومره نن ته په دې هندو پاک او په دې نورو علاقو کې اکثریت علما ګوري دا په سلسله د سند کې ټول دته رسېدلي دي. دا چې کوم مخالفین بد وایي د دې سندونه که دې وکتل نو دا هم دته رسېدلي دي. چې دروغ بیا خبره ده که یو سړی دروغ وایي خو دنه بار نه دي، استادانو کې دې داخل دي. یو ځل چا ورته وی حضرت آپ کو تو اللہ نے بہت بڑا علم دیا ہے. تعالی خو الله حضرت ډېر لوی علم درکړی چې کوم مسلې تپوس درنه کوو د یوازې مسله نه په عقلي دلیل او په نقلي دلیل هم پوهېږې. دومره لوی علم تعالی الله درکړی. نو ویې ژړل او دیوال ته یې ګوته ونیوله. وی آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہے. محمد قاسم اور اس دیوار میں تھوڑا فرق، کوئی فرق نہیں. اس دیوار محمد قاسم اس دیوار جیسا ہے. محمد قاسم اور دیوار منس کے اس فرق نہیں دق دیوار پسند ہے. یہ تو اللہ کا فضل ہے. اللہ کی مہربانی ہوگی تو اللہ مہربانی راشی نو قاسم سے بدب جواب در کی. اگر اللہ کی مہربانی نہ ہو تو قاسم دیوار جیسا ہے، دیوار پشانتے دے. مولانا زمون لوی شخصیت امام مالک رحمت اللہ علیہ تپوس تیرا مسئلے کی گی ولا ادری نہ پوئے گا. بیا دے تپوس کی گی ولا ادری نہ پوئے گا. بل سالی دے تپوس کی ولا ادری نہ پوئے گا. بل سالی دے تپوس کی لا ادری نہ پوئے گا. سلویخ تو مسئلوں کے وے نہ پوئے گا. پبل مجلس کی دے تپوس کی گی پشپک در شو مسئلوں کے وے نہ پوئے گا. خبر اخلاص دا عجزی نہ ورزی بات نہ پوئے گا. اس پہ نہ شرمے گی. مولانا قاسم نانوتوی مولانا اشرف علی تانوی رحمت اللہ علیہ در ریل گاڑی سفر کے روانو. یو سړی ورسره په ریل ګاډي کې ملګری. هغه سړی لګیا شو د مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه نه تپوس کوي وی دا کم دی؟ سړی ساده غوندې جټ سړی وی زه صاحب د نانوتا یم. نانوتا په هندوستان کې علاقه ده. یاره وی په نانوتا کې یو ملا دی او اشرف علی نومې دی. خو دی خو په خپله دی خو پېژنې خو یې نه. نانوتا کې یو ملا دی اشرف علی نومې دی. ما اورېدلي چې ډېر خراب سړی دی. دا وی یو ټیک وی یاره ډېر ګمراه دی. بس غلی شو بدره دې شروع کړ کنځلې شروع کړ. هغه سړي په ټوله لار د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بد وی او دې غریب ورته چپ ناست دی لاګ نه کوي. دونه تپوس یې وکړ ملګري څه کوې؟ وی زم نانوتا ته ځم. وی ښه چې کله ډبې ورسېدله مولانا اشرف علي تانوي هم کوزېده او دا سړی هم کوزېده. نو دې بوډا بابا سره غټ پنډ و غوټه وه ورسره. مولانا اشرف علي صاحب ورته وایي ملګري دا غوټه راکړه چې درسره اوچته کړي. هغه ورسره اوچته کړه. بل سړی کم از کم مری نه خو به نیولې. دا خدای بې خو باسه اسې ټوله لار باندې هغه د سهار نه شروع شوې ماښامه پورې زما کنځل ماته او تاسو مصیبت کړي. صفائی کو بے کم از کم اور تکڑے وہ چہرو رہا تمہارا تا گمراہ ویدے گمراہ نیما تب ماں کی سیب لی دلے دی چارا تا سیب کھولے دی ماں کی دائبونے نشتا خاموش مگنا کہے پانو سارا بیلو چہتے ہیں. بل سارا یہ کم از کم ماں خوبے تیرو لے رہے کنا پانو سارا بیلو چہتے ہیں. خپل دیتے ہیں بوتا بابا توی رازا ستلی میل میں کنا نما سارا بدا ممو کے او بیا بخبل مقصد دلار شے ڈوڑای بمدر باندے اخرما. بابا او سره لاړ ډوډۍ مې پرې وخوړه بیا یې ټک کې دمې هم کړ. چې دمې کړ نو بابا ورته وایي یاره تا خو خدای خوشحاله کړه ته خو ډېر ښه سړی یې. تا خو زما ډېر عزت وکړه. پند دې م را سره راوړو ډوډۍ دې م را باندې وخوړه دمه دې م کړم او ته ډېر زیات ښه سړی یې. وی دې جومات کې امام څوک دی؟ وی دې کې زه امام یم. خطر دی جماعت امامی او یاره معافی غوالم ورپا ما تا خو پتا نو چی کم ولا صاحبی پتا می پان راوڑے دی معافی غوالم وینا نیس خبر نه ما سپخین بانگی ہوئی
چې بانګي وي نو مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه بابا ته وایي دا اوس که تغیر نو تتلی شي ستا کلي کې څه مقصدي او هغې پسې ځې نو تتلی شي وایي نه مونځ کوم نو لاړ به شم اوس وایي بانګ ووایي که مولي صاحب نو چې بانګي وي مونځ کوم لاړ به شم وایي دې جومات کې ستا مونځ نه کېږي ولې نه کېږي دا د خدای کور نه دی وایي نه دا چې کوم د جومات امام دی هغه پسې دې مونځ نه کېږي اصل شکی شو جمعه امام خود ته تاسو ته چې دلته د امام یم یو کنه د امام یم کنه نو تا پسې نشي مونږ نه کېږي ته څومره ښه سړی یې وایي نه ستا ما پسې مونږ نه کېږي وایي سهار نه ماښامه پورې ډبې کې د کنځلو که دغه سړی یم ما پسې د کوم ځای لمونځ کېږي اوه جی ما ته خو چا غلطه ویل ما ته خو چا ستا ډېر بد ویلو ما ته خو داسې ویلو پخپو تکړه معافي غوښتل او هغه سړی د مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه په ګهره معتقدینو کې شو کوم د هغه خاص جوړ مریدان چې وي عاجزي ډېر لکه ماشي دی ځان به خاورې کې نو کمال ته ورسېږي او که سر داسې اوچت کې نو رب ذوالجلال په قرآن شریف کې فرمایي الله پاک انك لن تخرق الارض لا تمشي في الارض مرحا کبرونه مکوا د کبر چال مکوا وای سړی په لار دي کنه مټي وای مټي موا د کبر چال مکوا وای سړی صادر بل شانتی کی صادر کې د کبر اظهار کې وای سړی ټوپه بل شانتی کی دا ټول د کبر نه خي یوازې مټي وال لري مټي وال د کبر ځان نه خل دا ټوپه کې پخکر کی پتندې کی دا ځان له کبر نه بای سړی جامع بل شانتی کی صادر داسې راوالي او بل شانې زدن نه ته وکړي دا هم د کبر نښه ده او بای سړی پیسې ځان پسې راکاږي پیسې اوږدې کړي ځان پسې راکاږي دا هم د کبر نښه ده دا به نه کې ټوپۍ مه پخکر کوه ملا ټوپۍ سره پخکر کې مټې موا خدای به دله شلي کړي خپې مه راکاږه ځان پسې خپې به د خدای شلي کړي پرتوب ځان پسې مه راکاږه تا هغه سړی نه چې اوس پلیټون کې ناست وی تا هغه سړی نه وي چې لږ ساعت مخکې غسل خانه کې د ځان بربند کړی ته خو هغه بربند انسان دی ستا خېټه کې څه پراته دي قبر به نه کوې قبر الله خفه کېږي الله به خفه کوونه الله به خوشحاله ساتي هر څه به خدای در کوي قبر به نه کوم انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا که ډېرې مټې اوې او خپې ګامونه غټ غټ والي نو د ځمکه شټوړې شي او ناس سر اسمان ته رسولی د خدای مقابله کوي د خدای مقابله نه شي کولی همیشه ځان دین سره متعلق وساته بس دین سره متعلق بس دارالعلوم دیوبند کې مولانا عبدالسمیع صاحب یو لوی عالم تیر شوی دی او په دارالعلوم دیوبند کې به مشکات شریف درس کو مشکات بیل ولا مشکات شریف د حدیثو کتاب دی په دې وړه دوره کې زموږ استادان ښیي او تقریبا د دې ډېرو احادیث یو مجموعه ده د بخاري شریف او د ترمذي شریف او د مسلم شریف ابو داود شریف دارمي او د مستدرک احمد ډېر کې احادیث پکې لا جمع دي ناجوړه شو غري ناجوړه شو داسې ناجوړه شو چې مرض وفات ته نږدې شو او داسې وخت کې ناجوړه شو چې مشکات شریف یې خاو درس کوي په دې نیمه کې ناجوړه شو بیمار شو نو محتمم صاحب ته درخواست ولیکه د دارالعلوم دیوبند وی زما د نوم نه دا کتاب کټ کا ځکه زه بیمار یم او یقین لري که زه جوړ شم برم نو طالبانو ژوند تباه کېږي زما د نوم نه دا کتاب زما د پیرډ نه کټ کا د سلیبس نه نقشه ورته مونږ وایو ټایم ټیبل یا سلیبس تاسو ورته وایې د ټایم ټیبل نه د نقشې نه زما د نوم نه دا کتاب کټ کو بل استاذ پسې ولیکه چې بل استاد یې وښیي د طالبانو ژوند خراب نشي نو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه ته پته ولګېدله نو محتمم ته پام کوه کټ نه کې درخواست باندې عمل ونه کې صبر کوه
نو مولانا عبدالسمیع صاحب لا ملاقات لاړه مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه کور ته د عیادت په خیال کې د بیمار کرسی کوم څنګه صاحب بس خیمه بیمار ما ویلي چې تا دارالعلوم دیوبند ته درخواست دي کړې استعفا دي لیکلې او صاحب نو درس شو بیمار یې څه دي پکې لیکلې دي دا دې لیکلې دي چې د ما د نوم نه دا کتاب کټ کا او دا مې ولیکل ولې دې لیکل ځکه مې ولیکل چې د طالبانو ژوند خرابېږي کتاب پرېږده چې بل استاد پسې ولیکي د ما د نوم نه کټ کي نو طالبانو ته به پړی شروع شي نو کتاب به ورته حدیث ووایي الله اکبر مولانا حسین احمد مدنی هو مولانا حسین احمد مدنی رحمت الله علیه او ورته څه وایي عبدالسمیع وی دا دې نه ده خوښه چې د قیامت پر ورځ د الله دربار ته روان یې او مشکات دې تخ کې نیولي نه ده خوښه داسې ویې ژړل هغه مو ژړل وی حضرت ولې مې نه ده خوښه خو طالبانو زندگی او ژوند خرابېږي وی نوم نه مه کټ کوه هسې ورته ووایه چې تر څو زه ناجوړه یم نو دا کتاب د هغې پورې بل څوک وایي او که زه جوړ شم بیا به یې زه شروع کړم خو نوم نه مه کټ کوه چې ته داسې وخت کې د دنیا نه لاړ شې چې ستا نوم باندې په دارالعلوم دیوبند کې په سلیبس او په نقشه کې مشکات لیکلی شوي چې قیامت پر ورځ خلک پاڅي د قبرونو نه نو چې عبدالسمیع ترخ کې مشکات نیولي او د حضور پاک حوض کوثر او جنډې له روانې اکابرو دا شان مولانا شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې د خپلې زمانې د بر صغیر و پاک و هند لوی عالم نوم باباجي به ویې ځمکې د پاسه او اسمان لاندې دغه وخت د عالم دی وی د مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه میلمه شومه مولانا حسین احمد مدني دا په دارالعلوم دیوبند کې شیخ الحدیث و لوی علم خدای ورکړی لوی علم دا ټول مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه لارپوړي دا ټولې شاګردان پاتې شوي دي وی میلمه شومه نو چې میلمه شومه نو چې ډوډۍ ته کېناستېدو نو یې لوټۍ راواخېسته او ماته یې اوبه اچولې سپین ږیري ملا ته ګوره شیخ الحدیث ته ګوره افغاني صاحب هم په دارالعلوم دیوبند کې مدرس و هغه سپین ږیري ملا شیخ الحدیث ما ته اوبه اچوي اوبه دې ته خاکساري وایي ما ورته وی حضرت اس سے مہمان کو تکلیف ہو رہی ہے حضرت میلمه مو په دې دغه پټې کړم زړه ته مې تکلیف رسی چې ستا غوندې شخصیت سپین ږیرې او شیخ الحدیث او بوډا او د استادانو استاد ما ته اوبه اچوي ایسا وی وی ہمیں مہمان سے کیا ہمیں تو سنت پر عمل کرنا ہے زپا میلمه سو کوم زه خو په سنتو عمل کوم سنت دا نه دي چې نبی علیه السلام میلمنو ته اوبه اچولي دي سنت دا چې د میلمه قدر عاجزي سنت دقته دي د پیغمبر مبارک چې د میلمه قدر بکې د میلمه احترام بکې عاجزي بکې د میلمه په مخ کې دقه سنت دی او په دې سنت عمل کوم میلمه دې خپل کار کوي نمرو دنیا دقه دی اصل ته به ګورو او د ایاز خبره به ځان ته مخکې کوو چې ایاز قدر خود بشناس خپل قدر خپل ځان وپېژنه چې ته څه شی اس بنی بیا هر څه به ټیک ټاکي دماغونه به کبر وباسو بیا کبر به نه لاسو کې به کبر نه کوو لباس کې به کبر نه کوو چال کې به کبر نه کوو په خوله به کبر نه کوو مسلمان ته به سپک نه ګورو ګاونډي ته به سپک نه ګورو لیبر او مزدور ته به سپک نه ګورو ماتح ته به سپک نه ګورو بچي ته به سپک نه ګورو غریب ته به سپک نه ګورو غریب خدای پیدا کړ تا نن خدای د مال اخیستی شي او چې کم سړی په صحت روغ دی او پهلوان دی او بل کمزوری دی په صحت هغه ته به سپک نه ګورو بس دا د مسلمان خاصیت دی ځان به اوچت نه حسابوي هر مسلمان به خپل رور ګڼو رور بس معاشره کې به امن وي سکون به وي ته به هم خوشحاله یې ګاونډي به هم خوشحاله ماتحت به هم خوشحاله او لویه خبره ده چې رب العالمین به خوشحاله چې موږ خپل رب خوشحاله کړو او خپل الله خوشحاله زه به خوشحاله یم
خوشحالي خو د الله په لاس کې ده. کما الله خوشحاله که زه خوشحاله، او کما الله خوشحاله نه که الله مې خفه کړو، نو خوشحالي د خدای په لاس کې ده. ما به خدای څه خوشحاله کړي. ښځې ته به سپک نه ګورې، بې ځایه به کنځل لټل نه کوې ورسره. خور ته به سپک نه ګورې، بې کسره بې څوکه ده ستا لاس ته ناسته ده، سپک به نه ګورې. ګاونډي ته، ماتحت ته، نوکر ته، دیالیمار ته سپک به نه ګورې بس. او دا ماتحت به د دې مشرانو قدر کوي. داسې به هم نه کوي چې دا مشر خو ما ته محتاجه دی. نه، تا ته محتاجه دی، بېشکه په دې کار کې تا ته محتاجه دی، خو خدای هغه له عزت ورکړی دی. نو چې خدای عزت ورکړه ته ولې نه زغمې؟ دې شریعت په اصولو کې مونږ عمل وکړو، الله خوشحاله شو. چې الله خوشحاله، د خدای فرشتې خوشحاله، جنت به خدای درکړي. په دې عملونو کې الله خفا، او چې الله خفا نو ګورې په دې خلکو فرشتې هم دې خلکو ته خیرې کوي. یو سړی راغی، یو صحابي، یو نوجوان هلک، او هغه د اسلام سوچ و چې زه مسلمانېږم. نو چې نبي علیه السلام مبارک ته کېناسته، نو حضور پاک ته وایي نوجوان دی، وی د الله رسوله زما خو ایمان تړه کېږي، خو په مسلمانۍ کې د یو شي اجازت غواړم، یو څیز راته پکې آزاد کا. وی څه شی دی؟ هغو نوجوانو نه پوهېده. وی مال شهوت ډېر زیات دی، نو ما له ده اجازت راکړه چې زه پکې زنا کولی شم. د هغه دا مطلب و چې کنې دا به هم یو مشري او دا مسلماني د ده لاس کې ده، نو چاله به شی جایز کوي او چاله به حرام کوي. حالانکه نبی علیہ السلام مبارک اعلان کړی دی، وی ما ته چې د الله د طرف نه کوم اعلان وشي چې دا حلال دي، نو زه به تاسو ته ووایم چې دا حلال دي، او چې الله الحلال ما احل الله، چې خدای کوم حلال کړي، او حرام هغه دي چې الله کوم حرام کړي وي. زه د ځانه دا کار نشم کولی. یو ځل عدي ابن حاتم د حاتم تایي زوی و عدي رضی الله عنه صحابي دی، په مجلس کې ناستو، نو دا آیت نازل شو. د دې آیت ذکر وکړ نبي علیه السلام چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، چې دې عیسایانو خپل دیني مشران، خپل مولیان د ارباب ګرځولي دي، ته به رب ووایې چې دا زمونږ رب دی، دا زمونږ مولا، او دا زمونږ مذهبي مشر زمونږ رب دی. نو عدي ابن حاتم په نبي علیه السلام دا سوال وکړ، وی د الله رسوله مونږ خو خپلو مشرانو ته دا نه دي ویلي چې دا زمونږ رب دي، ارباب دي، دا زمونږ خدایان دي، دا خو مونږ نه دي ویلي، او قرآن وایي چې ویلي دي. نو نبی علیہ السلام ورته څه وایي؟ ویل عادي چې ستاسو مولا، ستاسو مذهبي مشر به دله کوم شی حلالو، نو حلال به مو ورته وایي که نه؟ او چې کوم شی به دله حرامو، نو حرام به مو ورته وایي؟ یو بلکل چې هغې به راله بعضې څیز حرام کړه چې دا حرام دی، مونږ به یې حرام دی، او چې هغې به راله بعضې څیز حلال کړه مونږ به یې حلال دی. وایي دا ربوبیت شو که رب هم دې ته وایي چې شی دله حلال او حرام ګرځئ. نو نبی علیه السلام فرمایي چې زه پورې د ځان نه یو شی حلالولی شم او نه یو شی د ځانه حرامولی شم، دا خو الله ما ته وایي چې دا شی حلال دی، تاسو ته ووایم لیحل لهم الطیبات ویحرم علیهم الخبائث. مبین دی، بیان د دې خبرې کوي. دا شی حلال الله وایي، دا شی حرام الله وایي. نو د هغې هلک دا خیالو چې ګنې دې به ځان له شی حلال حرام کوي، نو ورته یې وایي زما ډېر انتهایي خواهش دی، شوق مې زیات دی، ما له پکې د دې نه اجازت راکړه. صحابه ناستو، هغې وایي اف 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 اف، دا څه خبره کې، دا د کولو خبره چې ته د حضور پاک نه مخکې کې. لیکن نبی علیه السلام لخوا الله د پیغمبر سره پوهه ډېره زیاته ورکړې، پیغمبر پوهه مې ډېر زیات. هغه ورته وایي تاسو غلی شئ زه یې پوهېږم، سړی ته وایي دلته نږدې شه ما ته، نو ځان ته یې نږدې کړه، وایي د دې نه اجازت غواړئ، او د الله رسوله دا پکې غواړم. بیا تحبه لاختک، وی ته دا زنا خپلې خور له خوښې چې ستا خور سره دې څوک بدعملي وکړي؟ هغه وی د الله رسوله قربان، تا نه زما مور پلار قربان، خور له چته دا خوښو، زما خور ته به څوک رانږدې شي؟ او وی صاحب نه به بل څوک خور له خوښه کړي. وی مور نه خوښې چې ستا مور سره څوک دا چلو کړي؟ وی د الله رسوله دا څه وی قربان، نه به زه مور له خوښه کړم، نه به بل څوک مور له خوښه کړي. وی ښځې له خوښې یو قربان دا څه وی، نه به زه ښځې له خوښه کړم چې زما ښځې سره څوک بدعملي وکړي، نه به بل څوک ښځې له خوښه کړي. وی لور له خوښې قربان دا څه وی، نه به زه لور له خوښه کړم، نه به بل څوک لور له خوښه کړي.
بس سړی پېښ و چې په ډېر عجیبه طریقه یې پې کړم چې زه خپلې لور له نه خوښوم چې زما لور سره څوک بدعملي وکړي زما ښځې له څوک وکړي زما مور سره وکړي زما خور سره زه خو یې خپل له نه خوښوم نو چې دا بددنا زه کوم چا سره به کوم د اسمان نه به څوک را پرېوځي څه به څوک وي او یا د چا خوري یا به د چا لوري یا به د چا موري او یا به د چا ښځه نو چې دې خپل له نه خوښوې نو بل دې څنګه خوښوې اما د بل خور لور مور ښځه یې که باندې به سړی پوه شو او واقعي ما زما سره چې څوک کوي خو زه پې بد ګڼم بله که سره ولې وکړم اب هم بد ګڼي وی د الله رسوله بس پوه شوم نه غواړم د ځای نه اجازه ته حضور پاک بله په سینه باندې لاس کېښود او دعا یې ورته وکړه اللهم طهر قلبه اللهم څنګه دی نقي قلبه الله یا الله دې پاک کې د زړه صفا کې او دې پاک کې سړی وایي چې د پیغمبر مبارک لاس مې په سینه کېښود نو زړه کې مې یخوالی محسوس کړ او قسم په خدای چې دومره مې شهوت وتښتېده چې هغه د ګناه والا کوڅه کې چې خپلې بیبي ته مې هم سوچ نه پیدا کېږي لیکن ورو د کمال خبره ده چې ځان له خپلې لور او ښځې له خور له د بل نه نه خوښې نو ته د بل خور لور سره ولې ګوره څومره لویه فلسفه شوه پکې ښېګړه به کې دا یو طریقه شو ځان له کوم شی خوږې نو بل له خوښ کا ځان له نه خوښې خور له نه خوښې مور له نه خوښې بل له ولې خوښې او دویم مثال زمونږ مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه دا مفتی اعظم پاکستان تېر شوی یو زمانه کې د ټول پاکستان لوی عالم او لوی مفتی د کل پاکستان لوی مفتی او لوی عالم هغه وی په دارالعلوم دیوبند کې وم په دارالعلوم دیوبند کې چې زه پاتې کېدم نو هلته یو لوی عالم و میا اصغر حسین صاحب رحمت الله علیه دا ډېر لوی عالم و او مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه خو د خپلې زمانې لوی عالم کوم تفسیر کې لیکلی تفسیر معارف القرآن په اردو کې لیکلی دی یاره زه چې څوک په اردو پوهېږې دا تفسیر ځان سره خامخا وساتئ ډېر ښایسته طریقې سره او دا عام فهم انداز سلیس انداز چې اردو خوانان په ډېر اسانه د قرآن شریف فایده ترې اخیستی شي اتو جلدو کې اوس پښتو کې هم ترجمه شوې ده او تقریبا انګریزي کې او په مختلف ژبو کې ترجمه شوې وی د میا صاحب اصغر حسین رحمت الله علیه میلمه شو هغه دوی بزرګو د اکابر علماء دیوبند دي د الله ډېر لوی شان ورکړی چې ته مقرر شي انشاءالله نو د علماء دیوبند یو شان درته انشاءالله بیان به وایي چې زه میلمه شوم نو ډوډۍ مې ورسره وخوړه چې ډوډۍ مې ورسره وخوړه نو هغه درستخان په خپله غونډه او کوربه له پکار هم نه کې د میلمه اکرام وکړي د میلمه عزت وکړي نو چې ډوډۍ خوړلې شوه نو درستخان یې غونډه نو ما ورته وی صاحب دا درسته او زما استاد ووایي اوس استاد دی او دی شاګرد دی مفتي شفیع صاحب وایي ما ورته وی چې صاحبه دا درستخان به زه غونډ کړم ته مه غونډوه اگر چې زه میلمه یم نو ته مشر یې زه کشر یم ته استاد یې او زه شاګرد یم درستخان به زه غونډ کړم وی میا اصغر حسین صاحب رحمه الله ما ته وایي چې ته د درستخان په غونډولو پوهېږې نو ما وی چې د درستخان په غونډولو زه ولې نه پوهېږم درستخان به څنګه غونډوم ما یو ځل مفتي صاحب اوس ته مفتي فرید صاحب رحمه الله زمونږ استاد و زمونږ پیر و شیخ هم نو یو ځل ما ته وایي ما به ورسره خدمت کو کتاب به مې ورسره راوړه یو ځل ما ته وایي اوبه راوړه یخې اوبه راوړه مې حجي نو ما ته وایي دلته راشه وایي یخې اوبه پېژنې نو ما وی که زه ورته ووایم چې نه پېژنم نو ویل چې ته څنګه یخې نه پېژنې دا خو د پښتو لفظ خو دې کې څه چل دی ځکه یخې اوبه خو هر څه نه پېژنې چې یخې راوړه یخې خو د کې اوبې پکې اور واچوه نو ما ته وایي یخې پېژنې ما جی تاسو به راته وښایئ که نه وایي څه ته وایي ما جی یخې خو دې ته وایي چې واوره پکې واچوه دا هغه کمره کې پرت پروت و واوره پکې واچوه ما ته وایي دې ته یخې نه وایي وایي چې څه ته وایي وایي واوره کې اوبه واچوه دې ته یخې وایي واوره کې اوبو کې اوبه واچوه واوره کې اوبه واچوه لکه د واورې د جام د پاسه اوبه ور واچوي چې دا هغه اوس کو اوس دا یخې دي خو ډېرې یخې دي که نه
خو د هغه مقصد چې د یخو نه کمونه هغه دغه نو مفتي صاحب وایي مفتي شفیع صاحب وایي ما ورته وایي چې صاحب دا درستخان به زه غونډ کړم وایي ما ته وایي درستخان په غونډولو پوهېږې یا خدای درستخان غونډول خو اساني خو راته وایې که ما ورته وایي چې صاحب ته راته چل وښایه اوس که وایم چې نه پوهېږم نو وایي چې ته څنګه ځوان زلمې سړی او ملا مې او که پوهېږم نو دې کې داسې چل دی ما ورته وایي صاحب ته راته چل وښایه وایي ښه د درستخان د غونډولو په چل چې دی زه پوهېږم د دسترخوان د غونډوی چل دا دی چې کله ډوډۍ وخورو نو زه دا ډوډۍ دا پوټي راوالم ولې نه تا دوه شیرونه لګولو نو هم وختي خو یې وخت د دسترخوان د غونډولو په چل دې پوهیو ما وایي ښه چل د دسترخوان د غونډولو راته وښایه دا کوم ځای نه پرېوت دلته کې چل دا دی چې وایي زه کله ډوډۍ وخورم اوس ګوره دې ته همدردي دې ته وایي احسان دې ته وایي انسان خو څه کوي نو زه دا چل وکړم چې زه دا غټ غټ پوټي ډوډۍ چې کومې پاتې شي که نه دا غټ غټ پوټي او پاتې شي زمونږ نه او زیاتي نو دا غریبانانو خلکو له ورکړم دا راغونډ کړم نو چې کوم غریبانان خلک وي نو دا زه هغوی له ولېږم دا ګوره انسان سره همدردي شو چې کوم په دې کې لږ لږ غټ غټ پوټي وي چې هغه انسان نه نه ورکوم بعضې سړي خفه کېږي نو هغه یو ځای دی هلته وغورځومه چې دا مارغان او کمترې وخوري دا هلته غورځوم او چې کوم ډېر نري نري وي دا پوټي چې دا خلک یې ټک ورکړي او ځمکې ته یې وغورځوي دا پوټي راغونډ کړم دا ډېر نري نو دلته میږري د میږو سوړي دي دا هغې ته وغورځوم او چې کومه غوښه پاتې شي چیمړې میمړې کمې غوښې او چیمړې پاتې شي نو دلته پیشوګان دي دا یو ځای کې وغورځوم نو هغه پیشوګان داسې وخوري او چې کم خالي هډوکي پاتې شي او هغې پورې څه غوښه مخې نښتي نو دا د سپي دي هلته راغونډېږي هغه سپو ته واچوم او چې کوم هغه څیزونه پاتې شي میوې والا د میوې پوستکي پاتې شي د ام پوستکي پاتې شي او د کیلې پوستکي پاتې شي نو هغه غلې غونډې والم او دریاب کې وغورځوم دلته ډیران کې نه غورځوم ولې د ګاونډي بچي به یې وویني نو خفه به شي چې دې کیلې خوري هغه پلار خو مالدار دی نو کیلې مونې خوړل او زما پلار غریب دی نو زما د کیلو او د ام درک نه لګي نو چې کوم پوستکي پاتې شي او د هېچا د خوراک نه د میوو نو هغه زه سیند کې دریاب کې او کنده کې وغورځوم دې ته سوچ وایي دې ته فکر وایي او حضرت د داسې درستخان غونډولو باندې موږ نه پوهېږو دې ته درستخان غونډول وایي دا عقل غواړي چې دا سوچ دې وکړه چې دا پوټې سي بې ځایه غورځېږي موږ خلک ټول لاو ډیران کې غورځي ټیک ته د ډیران نه حیوانات او سپي خوري لیکن هغه ډوډۍ ده مزېداره ډوډۍ ده نو کم از کم چې نور څه نو دا ولې غورځې غریب له ورکړه داسې مسکینان شته چې د هغې د نوړی ډوډۍ دلک لري هغې له ولې نه ورکړي او چې کوم ډېر پوټي وي نو ولې په ډېران ځایه کې ولې څښا کې چې ته غاړې ته وغورځه پیشوګان به وخوري که دا سوچ دی دا فکر دی او کټوی چې ښځه پخوي د ښځې همدردي اوس واوره کټوی چې ښځه پخوي غوښه پخوي الوګان پخوي او یو ښځې پکې یو قاشوغه دوه قاشوغې او سمسې اوبه واچولې چې مثال په طور دا کټوی د پخوم کیلو غوښه ده دې له دونه ښوروا پکار ده د ښځو ته په خپل اندازه ښه پوهېږي نو راشي یو سمسې اوبه پکې زیات دی چمڅه دپاره که چېرته فقیر مسکین راغی او سوال یې وکړه نو د هغې څه شوه که چېرته چیغې اواز وکړه ودې دیپې دا د هغې څه شوه میلمه انسان دی که راغی دا د هغې څه شوه نه فقیر راغی نه مسکین راغی نه میلمه راغی هماغه که سمسۍ ښوروا دې ښځې او د بچو وخوړه ثواب یې د هغې ټولو نیتونو شو چې دې کم نیت کړی دی داسې شوه لکه کټوی کې فقیر مه خوړه کټوی کې مسکین مه خوړه کټوی کې میلمه مه خوړه او په کټوی کې چړې او طالبه مه خوړه نیت لیتے با دا ښېګړې نیت کوو بس کور له خو تاسو ټول سودا راوړی که لکه ټول خلک مونږ یې هم راوړو که نه دال الوګان غوښه دا خو هر سړی خپلې کور ته او مسالې راوړي که ده ګوره نیت څه وکړه نبی علیه السلام فرمایي چې کور ته وړې نیت وکړه نیت چې دا زه دې بچو سره ښېګړه کوم مال الله راکړه دې بچو سره ښېګړه کوم
دا دې لړم چې د ښځې سره ښېګړه وکړه چې زما دا بچي یې وخوري او دا ښځه وخوري چې دې پرې د پردي سوال نه بچ شي او دې ماړه شي او وجود کې طاقت وشي چې عبادت وکړي دې ښځې بچو چې د څومره ذکرونه وکړه او څومره عبادتونه وکړل ټولو کې ستۍ سیف او د صدقې ثواب دی د صدقې ثواب صدقه خو ډېر لوی شی دی جي ښېګړه دا ډېر لوی شی دی جي احسان مسلمان سره انسانی همدردی حضرت موسی علیہ السلام زمانہ بنی اسرائیل خو عجیبه خلک وو بنی اسرائیل خو دغه و چې د موسی علیہ السلام سره د دریاب نه پورې وتل او په لاره باندې تللو او دشمن یې د سترګو مخکې هلاک شو فرعون سره د خپل لښکر د سترګو مخکې مردار شو چې پورې وتل نو په یو قوم تېر شو هغه قوم د سخي عبادت کو سخي ته به یې سجدې کولې بني اسرائیل موسی علیہ السلام ته وایي اجعل لنا الها کما لهم مونږ له هم داسې یو خدای جوړ کړه چې مونږ ورته سجدې وکړو مونږ له هم جوړ کړه ای ته خدای مو بیخ وباسه نو د دې د لاسه خو ستاسو دشمن غرق شو او تباه شو چې شرک یې کوو نو ټول باندې خدای فضل و کرم وکړه سپېره بچو نو سخي غواړی چې مونږ سجدې وکړو اوهو انکم قوم ست جاهلان خلک ناغي به قسم قسم نخرې او سوالونه به کول په وادي تیح کې ولا خدای پاک صاحبه ترنجبین ورکړو سیسې سلوا مړه ځان سیسې دا به راتلې خوړلې به څه وایي مونږ له پیاز مونږ له اوږه مونږ له پیاز راکړه مونږ بوده چې مونږ مسور وخورو مصر ته بوده مسور وخورو او پیاز او اوږه خدای مو د خیر ټوبې خوبه